دیتا وی نظام اسلام، دیتا وی نظام اسلام. یو خزراله او شکایت یو چو عمره دی خرش عمر فاروق ورترا پاسه دو لارې لورترا نظام اسلام در تخیم په منبر ولار دی خطبه وای یو غلام را پاسه دو دی گریوان نیونی و منبر نه اعلان دی را کوس کو ورته ولی بچیا ودا د پیغمبر منبر دی ته په دې خطبه نشي ویلې په دې به هغه څوک خطبه وای چې په چا کې عدل او انصاف ته ظالم وي چې ولی وی په مال غنیمت کې صادره راغلی وي مام ته کمیس جوړ کړي او تام ته جوړ کړي زما کمیس لند دی او ستا وګد دی معلومیږي دا چې تا ځان له دوه صادره ساتلې نو تعمیر المؤمنین نه ته ظالم. حضرت عمر لاندې ولاړو دنیا ناس تا په مسجد نبوي کې او زوی راوغختو چې بچیا زما دا کمیس وګدولې جوړ دی پلار ما یو خپل صادرم تعالی درکړ چا غلام ته دا خبره وکړه ورته زو سخه ج منبر ته خطبه شروع دیتا وی نظام اسلام چې امیر المؤمنین ته وی چې عمر فاروق د فرش پمنډه ولا رات ماشومې غېږ کې ورته لو عمر په دې مې پوهه کا چې دا قران یوازې زمونږ د لپاره قانون دی او کستاوم دی. عمر فاروق ورته دار چا د لپاره دی ارچا د لپاره ورچا د لپاره دی وې زما دا غي کې ستا امانت دی ستاسوی ما سره زنا کړی دا دغه نه پیدا وی چې خاویو وې زبې بي په مخه دی کور تراغه او زوی د سر نرونی او دیوال سره ډغری ور او جلاد روغختو وې زما قانون دا دی د قران چې زنا چا وکړه او واده شوی نه سل دوره وهي لگاوي جرګي ولاله چې عمر استاد زوی قران ډېر مزیدار لولي خدای د پاره معاف کا. عمر فاروق ورته وی د قوم بچی می چرې معاف کړی نه دی والله کزوی معاف کما. امیر المؤمنین ورته ولار دی او زوی سل دوره لگاو خو چې سلمه دوره ولګول راو غرزیدو لته ټکولې راغه په دې مخې ورته لاس وال ول بچیا کته مړ شو او مونږه خخ کړي نو ستا ملاقات به جناب محمد رسول الله سره وش دا د درو وهلي زخمونه ورته خایا او ورته وای چې پیغمبر تا چې کوم قران پرې خو عمر په داسې عمل کړي چې په کور راغلم نو صرفه نکړه لک سات تیر شه ان لله و انا الیه راجعون دیتا وی نظام اسلام. بیا د عمر د مرګ نرستو عثمان ذی نورین خلیفہ شو. عثمان خلیفہ شو سازش ورته جوړ شو په کور کې بنش فوج او پولیس او دا ورته رااله چې څوک مړی کو توري په چلو. امیر المؤمنین عثمان ذی نورین ورته وی چې کم کار پیغمبر نه دی کړی ځنه زما ځان دلار شي خود دوی ځان دی بچ کور کې ناستو رستو نه په حمله وشو قران لستا او رستو نه په تبرو فسيكفيكهم الله دا آیات وی او د سر مازغه په قران ورپرې زما عزیزانو دې ته وی نظام اسلام.